که منظور پښتون دلته د حق ناره پورته کړې ده نن دا موږ ته وخت دا ثابته کړه چې منظور پښتون د حق ناره پورته کړې ده ته یې پر سر ټکیې ویې په جیلو باندې بیرویې یا یې پایارونو پر کاټیې او دلته که علي وزیر د حق ناره پورته کړې ده علي وزیر څه کړي وو دلته رالی د پی ټي ایم یو غړی دی مشر دی بیان یې وکړي ولاړی تا در کومې صوبې در کومې ضلعې پورې پسې روان یو خو الحمدلله در کومه ځای چې د ملګرو وس کې دی تا نه کوي ګرفتاره اخر کې چې زموږ در وس ووتی تا ګرفتاره کوي یا ته د ملګرو نیسې د پی ټي ایم یا نور دا رقم ملګري نیسې ته نو کانزین کاږي آیا دا د هندوستان سره راغلي دي دا د شتګر دي دا ستا په ملک کې د ماکې کوي دا څه کوي دا نن د پښتون د حق دپاره یا د یو مسلمان د حق دعوه کړې ده ته داسې ظلم پر کوې که په پښتون کې نن د سر سړی پیدا کېږي هغه که د ملا په جامه کې که د مفتي صاحب په جامه کې که د لغړي په جامه کې که د سیاسي په جامه کې ته پر سر ویې پر سر یې ټکوې یا یې وژنې یا یې په جیل ورکوې